پولو ته د لوبو بادشاه یا د بادشاهانو لوبه ویلی شي. دا کلتوري لوبه د چترال خلک ډیره خوښوي. دغه وجه دا چې د چترال په هر کور کې شاهي سورلې یعنی اس ضرور ولاړوي. ولې د پولو لوبه چې چرته کیږي هغه پولو ګراوند اوس ته یو وران کندر منظر پیش کوي. دی پولو ګراوند ته د سیمې د کورونو نه صرف ګنده اوبه راځي بلکې غیر چاپیره خلک پکې د کورونو ملبا او غټ کاڼي هم اچوي. ویل کېږي چې د دې ګراوند د جوړولو لپاره 2 کروڑ روپے هم راغلي دي خو په هغه غټ راځي او پولو ګراوند هم هغه شان وران جاړ پروت دی. د چترال یو سینیئر سماجی غړي عبدالحسین وایي چې دا پولو ګراوند په 1850 کې جوړ شوی و वली उस चरवाको द गफलत पर वजह दलता मलबा और काने प्राती थी। और आजकल जो बना है इसका हशर जो बना है आप खुद देखते हैं कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए फंड इसके नाम पे आते हैं लेकिन वो करोड़ों रुपए फंड कहाँ जाते हैं। हुकूमत से मुतालिबा यही है कि जितने फंड अब तक आए हैं वो तो चले गए। आजकल इसके बाद जो टूरिज्म महकमा देगा या गवर्नमेंट देगा या सूबाई गवर्नमेंट देगा फेडरल गवर्नमेंट देगा वो सही तरीके से यहाँ खर्चा करेगा। इसके लिए अगर चतराल लोकल कोई कमेटी बनाए बल्दी अल्लाह जमून टीम द चतराल डिप्टी कमिश्नर نه هم د هغوی موقف اخیستو بیا کوشش وکړو خو یو ځل بیا ناکامۍ سره مخ شو. د چترال د پولو شوقین خلقه د صوبایي حکومت نه په دې اړه د څېړنو غوښتنه کوي چې د فند راتلو باوجود تر اوسه پورې په دې کار ولې شروع نشو او داسې ښکاري چې دا ګراوند چارواکي په قص خرابوي. د یادونې وړ دی چې هر کال د پولو ګراوند کې د شندور پولو ټورنمنت لپاره تیاری کیږي کوم چې د جولای 9 تر 9 نیټې پورې جاری وي. ولې سخت کال دی کې پولو کول ناممکن ده. गुलाम तौरकी मलकन टीवी चतराल।